بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او احترامات ټول لر او بر پښتنو افغانانو ته. نن د 18 اکتوبر ورځ ده. د خیبر په دره کې د جرګې په میدان کې ناست یو. تاسو لیدلای شئ چې په لکونو انسانان راغلي دي، لا نور هم انسانان را روان دي. د نن دغه جرګې د پښتون قومي عدالت اعلان 3 میاشتې مخکې موږ کړی و د ملي شهید ګیلمن وزیر په جنازه باندې. خو چې بیا څنګه دا جرګه را نږدې کېدله د ریاست لخوا مختلف هتکړندې استعمالېدلې چې زموږ ملګري ونیول، په زندان کې واچول. دا وخت هم تر 400 زیات زموږ ملګري په زندان کې دي. د ملګرو پر کورو چاپې وې، شیډول پور 3 MP او 16 MP دا زموږ پر ملګرو باندې لګولې، ټولې لارې تړلې وې. د دې هر څه باوجود بیا دلته د جرګې میدان ته بار بار د دې ریاستي ادارو سکیورټي فورسز رالل، پر جرګې باندې بار بار برید وکړي. دلته چې کوم انتظامات سوي ول هغه به وسوځل، هغه به ړنګ کړل. بیا په دې باندې لا هم زړه نسو سور پرونه بله ورځ رالل دلې په جرګه کې زموږ پر ملګرو باندې مخامخ ډزې وکړې چې په هغه کې 4 ملګري زموږ په شهادت ورسېدل او تر 10 ذات ملګري زموږ زخمیان دي چې دا وخت هم په هسپتال کې دي. د دې هر څه باوجود د ریاست د هر رقم هتکړندو باوجود موږ عزم کړی و، موږ اراده کړې وه چې موږ به خامخا د پښتنو دا ملي جرګه کوو. نو په هغه کې موږ کامیابه سو. نن د 18 اکتوبر ورځ ده. د ټول پښتونخوا وطن د ګوټ ګوټ څخه، د مختلفو علاقو څخه، د مختلفو ولسوالیو څخه نماینده خلک راغلي دي، ځوانان راغلي دي، زموږ خویندې میندې راغلي دي، وکیلان راغلي دي، ډاکټران راغلي دي، پروفیسوران راغلي دي، د مختلفو سیاسي ګوندو وفدونه راغلي دي، نماینده خلک راغلي دي، داسې د انجمن مشران راغلي دي، علاقايي مشران، قبایلي مشران، علما کرام، لوستونکي، سټوډنټان، د هر مکتبه فکر خلک راغلي دي. او دلته موږ تر یو ډېر حده پورې انتظامات کړي دي. که څه هم دا انتظامات پوره نه دي، خو چونکې ریاست پرېښولو نه رکاوټونه جوړ کړي ول، بیا هم زموږ ملګرو همت کړی دی چې د هرې ولسوالۍ په نامه باندې خپل کیمپ لګېدلی دی، د هر ګوند خپل کیمپ لګېدلی دی، د هرې طبقې د خلکو خپل کیمپونه لګېدلي دي. هغه به ټول راځي، لا به نور خلک هم را روان وي چونکې لارې بندې وې. ماښام ته سبا ته به نورې قافلې را رسېږي. موږ پر امید یو چې دغه څومره خوارې دا کام د غورځنګ ځوانانو وکښله او څومره امیدونه دا کام لري، نو انشاءالله د دوی امیدونه به نه ضایع کېږي. دلته به یو داسې پرېکړه کېږي چې هغه نور پر پښتانه باندې د دې روان ظلم ته د پای ټکی کېږدي او پښتانه د یو نوي سباوونه سره مخامخ سي. اوس نن به اول سیشن شروع کېږي. په اول سیشن کې به موږ د دې کامه سره چې په 13 کاله کې څومره ظلمونه سوي دي د دې مکمله ډیټا به ورته ایږدو. په هغه کې څومره شهیدان سوي دي، څومره ژوندي انسانان ورک دي، څومره زموږ مځکې قبضه سوي دي، څومره زموږ وسایل لوټ سوي دي، څومره زخمیان دي، څومره معذوره دي، دلته نور څه مشکلات دي. دا به ټول موږ د دې کامه مخ ته ایږدو. بیا به د هرې ولسوالۍ خلک سره راغونډېږي، د هر ګوند خلک به راغونډېږي، یو نماینده به ټاکي او هغه کسان به بیا سره کښېني او پرېکړه به کوي. د دې دپاره راغلي یو. تاسو هم دعاګانې کوئ. کم خلک چې را رسېدلی سي په کار دا دی چې هغه ځان راورسوي، سبا ته ځان راورسوي. کم خلک چې نسي را رسېدلی، مشکلات لري، هغه باید په سوشل میډیا باندې له موږ سره دا غږ بدرګه کړي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.